دوستانو سلامونه. که غواړئ چې خپل د انسټاګرام اکاونټ په اړه معلومات وکړئ چې دا ما په کومه میاشت کې یا کوم کال کې جوین کړی یا حساب مې پکې پرانیزی نو بالکل تاسو کولی شئ. تاسو به لومړی انسټاګرام ته لاړ شئ. انسټاګرام ته چې لاړئ بیا په دې پروفایل باندې کلیک کړئ. پروفایل باندې چې مو کلیک کړئ بیا به هغه نه وروسته په دې درې خانو باندې چې مو کلیک وکړ او بیا به لاندې راشئ. تاسو دلته اباوټ د اکاونټ سټیټس لاندې اباوټ په دې به کلیک کړئ او بیا about your account لومړنی اپشن چې دی په دې به کلیک کړئ. نو دلته تاسو لیدلی شئ ډیټ جوینټ دسمبر 2024 نو ستاسې به هم دلته ما خو دسمبر 2024 کې په انسټاګرام کې مې اکاونټ جوړ نو ستاسې به کوم تاریخ باندې چې تاسې جوین کړی ستاسې به هماغه تاریخ تاسو ته ښودل کېږي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ. که کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نور ویډیوګان هم درسره شریکوم. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.